بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د یوولسم ټولګي د ریاضي مضمون د درسونو په ادامه نن غواړو چې د مټریکسونو د ډولونو په اړه بحث وکړو. مټریکسونه پر کومو ډولو باندې ویشل سوي دي او د هغوی غواړو چې زده کړو. نو د همدې موضوعاتو د لا ښې زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاته اوسئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ ته بحث موضوع د مټریکسونو ډولونه یا ټایپس اف مټریکس چې ورته وایي. ټایپس اف مټریکس یا د مټریکس ډولونه چې مټریکس پر کومو ډولو باندې څه شوي دي ویشل شوي دي، پر دې باندې نن موږ بحث کوو او هر ډول غواړو په تفصیل سره د مثالو باندې بیان وکړو. لومړی ډول چې موږ تاسو د مټریکسو پیل په کوو هغوی سطري مټریکس دی، یعنې موږ تاسو اووه قسمه ډوله مټریکسونه غواړو چې وپېژنو. نو لومړی ډول سطري مټریکس یا را مټریکس چې ورته وایي. را په انګلیسي کې موږ تاسو په پښتو کې سطر ورته وایي، دا افقي قطعه ته دوی را وایي په یو چوکاټ یا په جدول کې. نو را مټریکس یا سطري مټریکس کوم مټریکس ته وایي؟ وایي هغه مټریکس دی چې یو سطر ولري. کله چې یو مټریکس یوازې د یوه سطر څخه جوړ وي، داسې ډول مټریکس ته موږ تاسې سطري مټریکس وایي. مثلا مثال یې څه رقم دی؟ کله چې موږ تاسې یو څوک یو مټریکس په داسې شکل راکړي، دې ته موږ سطري مټریکس وایي. 3 2 1 دا یو سطر لري او ستونه یې 3 دي. ستون 4 څو دانې راځي، هغه بیا فرق یا توپیر نه لري. مثلا د ډي مټریکس دی 1 2 یو سطر او 2 ستونه لري. نو داسې ډول مټریکس ته موږ تاسې کوم مټریکس وایي؟ سطري مټریکس وایي. دغه برخې ته چې کله یو عناصر داسې په افقي شکل ترتیب سي، دې ته موږ تاسې څه وایي؟ را وایي یا رو یا سطر. نو کله چې د یو مټریکس ټول عناصر په یوه سطر کې ترتیب سي، دې ته موږ تاسې سطري مټریکس وایي. دویم ډول مټریکس چې دویم ډول بحث پر کوو هغوی ستوني یا کالم مټریکس چې ورته وایي. دغه افقي عمودي قطعه ته بیا کالم وایي. کالم یا ستوني مټریکس کوم مټریکس ته وایي؟ کالم مټریکس وایي هغه مټریکس دی چې یو ستون ولري. کله چې یو مټریک یوازې د یوه ستون څخه جوړ وي، داسې یو مټریکس عبارت له کالم مټریکس څخه دی. مثال یې داسې دی که چیرې موږ تاسو ته یو مټریکس یو څوک راکړي د بي یو مټریکس، عناصر یې په یوه کالم کې ترتیب شوي وي. مثلا 1 3 0 4 څلور دانې سطره او یو دانه چیش لري، ستون لري. دې ته موږ تاسو ستوني مټریکس وایي. یا مثلا د کې یو مټریکس یې راکړی وي 1 5 2 سطره او یو ستون لري. دغه برخې ته موږ تاسې د یو مټریکس په مرتبه کې ستون ویل. کله چې د یو مټریکس د ستون شمېر یو وي، نو داسې ډول مټریکسو ته بیا موږ تاسې کوم مټریکس وایي؟ کالم یا ستوني مټریکس وایي. او دغه عمودي قطار ته بیا په یو چوکاټ کې یا په یو جدول کې موږ تاسې په مټریکس کې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته موږ تاسې کالم وایي. کالم ویل کېږي دې ته، یعنې موږ تاسې په پښتو کې دې څه وایي؟ ستون. د ستوني مټریکس څخه وروسته دریم مټریکس چې موږ تاسې کله بحث پر کوو هغوی صفري یا زیرو یا نیل مټریکس ورته وایي. زیرو مټریکس کوم مټریکس ته وایي؟ زیرو مټریکس چې کله موږ تاسې وایي یا صفري مټریکس وایي، هغه مټریکس دی چې ټول عناصر یې صفر وي. کله چې د یو مټریکس کې موجود ټول عناصر یو څوک ولیکي او هغه ټوله په صفر تبدیل سي، داسې ډول مټریکس ته موږ تاسې صفري مټریکس وایي. مثال یې داسې دی یو مټریکس که چیرې راکړی وي 0 0 0 0 0 0 مرتبه چې هر څو په څو کې 2 په 3 کې، دا یو مټریکس یو صفري دی ځکه ټول عناصر یې چشتي صفر دي. یا مثلا که د بي یو مټریکس یې راکړی وي 0 0 0 دا یو صفري مټریکس دی، ټول عناصر یې چشتي صفر. ستونیم دی، یعنې د صفري تر څنګ دویم نوم چې دې ته موږ کاروای سو ستوني نوم هم کاروای سو. اما کله چې د یو مټریکس ټول عناصر صفر وي، داسې ډول مټریکس ته زیرو یا نیل مټریکس ویل کېږي. څلورم ډول مټریکس چې موږ تاسې کله بحث پر کوو هغوی سکویر مټریکس یا مربعي مټریکس. سکویر یا مربعي مټریکس کوم مټریکس دی؟ وایي هغه مټریکس دی چې د سطرو او ستونو شمېر یې مساوي وي. کله چې په یو مټریکس کې داسې ترتیب ولیکل سي چې د هغوی د سطر شمېر او د هغوی په عمودي قطارو د ستون شمېر دا دواړه یو له بل سره مساوي راسي، داسې ډول مټریکس ته موږ تاسې ستوني دغه سکویر یا مربعي مټریکس وایي. مثلا مثال یې داسې دی کله چې موږ تاسې یو څوک یو مټریکس ولیکي په داسې شکل سره 3 2 1 4 0 -1 1 3 5 دا مټریکس چې دی 3 سطره او 3 ستون لري. کله چې د یو مټریکس دا برخه
چې د سطر شمیر او د ستون شمیر یو رقم وي یا یو له بل سره مساوي وي داسې ډول میټریکس ته موږ ته سکویر یا مربعي میټریکس وایو. دا کیدای شي چې مرتبه یې 3 په 3 کې وي، 4 په 4 کې، 2 په 2 کې، هر څو کیدای شي دا مرتبه راسي. مثلا د سی یو میټریکس راکړی وي د هغه مرتبه بیا 2 په 2 کې لیکلې وي، 2 0 0 منفي 1 مرتبه یې څو په څو کې ده 2 په 2 کې. داسې ډول میټریکس چې د هغوی د سطر او ستون شمیر مساوي وي داسې میټریکس ته بیا موږ ته مربعي میټریکس وایي. اوس نو په نوټ کې موږ ته وایي هر مربعي میټریکس 2 دانې مشهور قطرونه لري. هر مربعي میټریکس څو مشهور قطرونه لري زده کوونکو؟ 2 مشهور قطرونه لري. هغه قطرونه چې د مربعي میټریکس موږ وایي 2 مشهور قطرونه لري. کله چې موږ ته یو څوک یو میټریکس راکړي مثلا 3 1 2 4 0 5 3 0 4 دا یو میټریکس دی مربعي. نو موږ تاسو ته وایي چې هر مربعي میټریکس څو دانې مشهوره قطرونه لري؟ 2. یو چې دی دا مشهوره قطر دی چې دې ته بیا موږ تاسو هغه اصلي قطر ته وایي، دې ته مین دې ته مین موږ ته څه وایي؟ ډیاګنول وایي. مین ډیاګنول چې کله موږ ته یعنې موږ ته چې کله د دې ډیاګنول کله چې په داسې شکل ترتیب سي دې ته د مربعي میټریکس مین ډیاګنول یا اصلي قطر ورته وایي. یو قطر دا دی، یعنې مربعي میټریکس د 2 مشهورو قطرونو څخه یو مین ډیاګنول یا اصلي قطر ته وایي. دویم چې بیا دی هغوی بیا په دا رقم شکل چې واقع وي سیکنډنري یا مینور ته وایي. مینور ډیاګنول فرعي قطر. یعنې موږ ته د یو مربعي میټریکس لپاره 2 مشهوره قطرونه دي چې یو اصلي قطر دی او بل یې دی فرعي قطر. طرفین برخې ته اصلي قطر او د وسطین برخې شکل ته چې موږ ته سیکنډنري یا دویم یا مینور ډیاګنول ورته وایي. د قطرونو د پېژندنې څخه وروسته 5م ټایپ یا ډول د میټریکس چې کله موږ بحث پر کوو هغوی قطري میټریکس یا ډیاګنول میټریکس ورته وایي. ډیاګنول یا قطري میټریکس کوم میټریکس دی؟ هغه مربعي میټریکس، یعنې شرط دلته دا دی چې میټریکس باید مربعي وي. قطري میټریکس بیا له مربعي ماسې او په بل میټریکس کې نه جوړیږي. هغه مربعي میټریکس دی چې د اصلي قطر څخه بغیر نور ټول عناصر یې څه وي؟ 0 وي. کله چې د یو مربعي میټریکس کې د اصلي قطر څخه بغیر نور ټول عناصر 0 وي دا ډول مربعي میټریکس موږ ته قطري میټریکس وایي. مثال یې داسې دی ا میټریکس راکړی وي 3 0 0 0 4 0 0 0 و داسې میټریکس ته موږ ته دې ته موږ ته وایي چې د اصلي قطر څخه بغیره دغه اصلي قطر دی یا مین ډیاګنول دی. د اصلي قطر څخه بغیره کله چې د یو میټریکس د اصلي قطر څخه بغیره نور ټول عناصر یې 0 وي داسې ډول میټریکس ته موږ ته قطري میټریکس وایي. یا که چیرې مثلا داسې شکل یې راکړی وي بي میټریکس راکړی وي A 0 0 B دا میټریکس هم دې ته موږ ته څه وایي؟ دې ته قطري میټریکس. نو هغه میټریکس چې د اصلي قطر څخه ماسې وه نو ټول عناصر یې 0 وي دې ته موږ ته قطري یا ډیاګنول میټریکس وایو. 6م ډول د میټریکسو په ډولو کې چې کله موږ بحث پر کوو سکالر میټریکس یا سکالري میټریکس چې ورته وایي. سکالري میټریکس یا سکالر میټریکس کوم میټریکس دی؟ دا بیا هم به مربعي وي هم به قطري وي. مربعي خو هغه و چې د سطر او ستون شمېر یې مساوي وي. قطري بیا هغه و چې په مربعي کې یو خاص حالت داسې پېښ شي چې د اصلي قطر څخه ماسې وه نو ټول عناصر یې 0 وي. سکالري بیا دا هم به مربعي وي هم به قطري وي. یعنې داسې یو مربعي میټریکس دی چې د اصلي قطر عناصر یې مساوي وي. یعنې موږ ته وایي که چیرې په یو مربعي میټریکس په یو قطري میټریکس کې د اصلي قطر عناصر یې مساوي وي داسې ډول میټریکس ته موږ ته سکالري میټریکس وایي. مثلا که چیرې یو میټریکس راکړی وي د A یا B هر میټریکس چې وي نوم یې په داسې شکل ترتیب شوی وي K 0 0 0 K 0 0 0 K. کله چې د یو میټریکس د اصلي قطر ټول عناصر څه شوي یو له بل سره
د اصلي قطر ټول عناصر یو له بل سره مساوي راسي نو داسې ډول میټریکس ته بیا موږ ته سکالري میټریکس وایي. دې ته مربعي نوم هم ویلی سو، یعنې هر سکالري میټریکس ته یو مربعي میټریکس ویلی سو. دې ته قطري هم ویلی سو چې د اصلي قطر ماس یو نو ټول عناصر صفر دی، نو هر سکالري میټریکس څه شی دی؟ یو قطري میټریکس هم دی. کیدای شي په عددي شکل سره راکړی وي، مثلا د ایچ یو میټریکس راکړی په عددي شکل سره وي 3 0 0 3. د اصلي قطر عناصر ټوله مساوي دي نو او نور ټوله چې دي صفر دي، نو دې ته موږ ته سکالري میټریکس وایو. د سکالري څخه وروسته اووم ډول یا چې کله موږ بحث پر کوو هغه یې واحد میټریکس یا یونیټ میټریکس یا آیډنټیټي میټریکس چې ورته وایي. آیډنټیټي یا یونیټ میټریکس کوم میټریکس ته وایي؟ وایي هغه سکالري میټریکس دی چې د اصلي قطر عناصر یې یو وي. کله چې په یو سکالري میټریکس کې د اصلي قطر ټول عناصر څو راسي؟ یو سي. داسې ډول سکالري میټریکس ته بیا موږ ته څه وایي؟ واحد میټریکس. اوس ته ګوره د اصلي قطر عناصر چې مساوي وي کیدای شي 2 وي، کیدای شي 3 وي، 5 وي، 10 وي، هر عدد کیدای شي. خو که یو خاص حالت داسې پیښ شي چې دا ټول اصلي قطر ټول عناصر چې مساوي ده ټوله یو راسي، داسې ډول میټریکس آیډنټیټي یا واحد میټریکس وایي. چې موږ ته مثال عموما دا میټریکس په آی ان سره ښیي، هغه په داسې شکل سره دی، یا څوک یې په ساده آی کاږي چې د دې نوم مخفف میټریکس دی. داسې شکل سره وي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. داسې میټریکس چې د هغوی د ټول اصلي قطر عناصر یې څه شوي، یعنې هغه سکالري میټریکس دی چې هم یې عناصر مساوي هم به ټوله څه شوي یو وي. دې ته موږ ته واحد میټریکس وایي. یا مثلا په داسې شکل سره بل میټریکس راکړی وي 1 0 0 1. دا هم عبارت له څه څخه دی؟ له واحد میټریکس څخه دی، ځکه چې د اصلي قطر عناصر ټوله څه دي؟ یو دي. نو موږ ته واحد میټریکس ته مربعي ویلی سو، واحد ته سکالري ویلی سو، واحد ته قطري ویلی سو. خو سکالري ته بیا قطري و مربعي ویلی سو، قطري ته بیا مربعي ویلی سو. هر مربعي میټریکس قطري نه دی، هر قطري میټریکس سکالري نه دی، او هر سکالري میټریکس واحد نه دی. اما که د دې خوا څخه وایو هر واحد میټریکس سکالري دی، هر واحد میټریکس مربعي دی، هر واحد میټریکس څه دی؟ قطري دی. هر سکالري میټریکس مربعي دی، هر سکالري میټریکس څه دی؟ قطري دی. اما د هغه طرفه څخه بیا هر یو ته نسو ویلی. نو کله چې د یو سکالري میټریکس د اصلي قطر ټول عناصر یو وي، دې ته واحد میټریکس ویلی سو. د واحد میټریکس څخه وروسته موږ ته یو نوټ یې ویلی دی مثلثي یا ټرینګولر میټریکس کوم میټریکس ته وایي. دا د دې په جملو کې نه راځي بلکې په یو نوټ کې موږ ته کتاب کې لیکل شوی دی. مربعي دغه مثلثي میټریکس کوم میټریکس دی؟ که د مربعي میټریکس د اصلي قطر څخه پورته یا لاندې ټول عناصر صفر وي، داسې ډول میټریکس ته موږ ته ټرینګولر یا مثلثي میټریکس وایي. یعنې د دې څه ته وایي؟ وایي کله چې په یو مربعي میټریکس کې د اصلي قطر څخه پورته یا لاندې ټول عناصر څه شوي؟ صفر وي. مثلا 1 0 0 3 2 0 1 4 2. موږ ته که چیرې متوجه سو په دې میټریکس کې د اصلي قطر څخه پورته ټول عناصر څه دي؟ صفر دی. نو کله چې د یو اصلي قطر څخه پورته ټول عناصر صفر سي، داسې ډول میټریکس موږ ته ټرینګولر میټریکس ویلی سو. او یا په داسې شکل یو میټریکس راکړی وي چې د اصلي قطر څخه لاندې ټول عناصر صفر وي. مثلا لیکلي 1 3 5 0 2 4 0 0 1. دې میټریکس ته که موږ متوجه سو په دې کې هم د اصلي قطر څخه لاندې بیا ټول عناصر چې صفر دي. داسې ډول میټریکس چې د اصلي قطر څخه پورته یا لاندې ټول عناصر صفر سي، دې ته موږ ته ټرینګولر یا مثلثي میټریکس وایي. خو یو شی باید یاد ولرئ، که د اصلي قطر څخه پورته ټول عناصر صفر وه، دې ته موږ ته لاندنی مثلثي میټریکس وایي. لاندنی مثلثي میټریکس وایي. او که چیرې بیا د اصلي قطر څخه لاندې عناصر صفر وروړې پاته وه، دې ته بیا موږ ته پورتنی مثلثي میټریکس وایي. پورتنی مثلثي میټریکس. یعنې دوی برعکس دي. که چیرې لوړ عناصر صفر و لاندنی، که لاندې صفر و بیا څه دي؟ پورتنی. زده کوونکو زموږ ته په کتاب کې اشتباه سوې ده دا خبره. هلته داسې لیکل سوې ده، وایي کله چې
مثلثي مټریکس پورته عناصر چې صفر و دې ته یې پورتنی نوم لیکلی دی او کله چې د سیکوتر څخه لاندې عناصر یې صفر و دې ته لاندنی دی. اما په حقیقت کې دا خبره اشتباه ده. دا خبره داسې ده که چیرې پورته صفر و لاندنی او که لاندې صفر و دې ته بیا څه ویل کېږي پورتنی مثلثي مټریکس ویل کېږي. دې غلطې نقطې ته باید تاسې متوجه او دا باید خپل په نوټونو او په دماغ کې دا باید دا نقطه ستاسې اصلاح وي او په یاد مې وي همیشه. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو موږ ته د نن ورځې درس یا موضوع چې وه د مټریکس پر ټایپس یا ډولونه باندې وه. موږ ته اووه قسمه ډولونه د مټریکس وپېژندل چې اول سطري مټریکس و چې یو سطر یې درلودی، ستوني مټریکس چې یو ستون ولري، صفري مټریکس چې ټول عناصر یې صفر وي، مربعي مټریکس هغه مټریکس چې د سطر او ستون شمېر یې څه وي مساوي وي، او کوتري مټریکس بیا هغه مټریکس و هغه مربعي مټریکس و چې د اصلي کوتر څخه بغیر نو ټول عناصر یې څه شوه صفر وه چې دې ته موږ ته ډیاګنول مټریکس وایي. هر مربعي مټریکس دوه کوتره درلوده، یو مین ډیاګنول و بل سیکنډنري یا مینور ډیاګنول چې کېږي ورته ویل کېږي. بل سکالري مټریکس و هغه کوتري مټریکس و چې د اصلي کوتر ټول عناصر یې څه شوي یو رقم وي یا مساوي وي، او په اخر کې واحد یا یونیټ یا ایډنټري مټریکس موږ ته ویل. ایډنټیټي مټریکس بیا هغه سکالري مټریکس و چې د هغوی د اصلي کوتر ټول عناصر څه شوي یو وي. په اخر کې موږ ته په نوټ کې یو ټرینګولر یا مثلثي مټریکس ویلي چې موږ ول د اصلي کوتر څخه بیا لاندې یا پورته یو حالات کې یا به لاندې یا به پورته ټول عناصر صفر وي. که پورته صفر و لاندنی مثلثي مټریکس او که لاندې صفر و دې ته څه ویل کېږي پورتنی مثلثي مټریکس ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی چتن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت.